واقعه د معراج په انساني تاریخ کې یو عظیم شان سفر دی. په دې سفر کې زموږ اخري نبی محمد صلی الله علیه وسلم سفر کړی د مکې نه مسجد اقصی ته. په دې دنیا کې څومره پیغمبران تیر شوي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې په مسجد اقصی کې ټولو پیغمبرانو ته امامتي کړې وه. او د دې نه بعد بر اسمانونو طرف ته الله سبحانه وتعالی اوچت کړی و. هلته د الله سبحانه وتعالی د قدرت ډېرې غټې نښې لیدلې وې. بیا د هغه ځای نه واپس مکې ته راغلی و. ناشنا خبره دا ده چې دا ټول واقعات ډېر په لږ وخت کې شوي وو. نو واقعه د معراج یو داسې باریکوالی لري چې انسانان په حیرت کې اچولي دي. واقعه دا و ملګرو چې په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب وفات شو. هغه ابو طالب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله، د مشرکینو نه یو ډار و د الله د رسول لپاره. نو دا یو لوی غم و د الله په رسول باندې، او دا غم لا زوړ شوی نه و چې لږې ورځې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجة کبرا رضی الله عنها هم وفات شوه. په دې ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غمونه او تکلیفونه سیوا شو. دې وجې نه دغه کال ته د غمونو کال یعنې عام الحزن نوم کېښودلی شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل په مکه کې مشرکینو ته دعوت کوو، لیکن هغوی ډېر سخت زړه واله خلک وو او خبره یې نه منله. دې وجې نه د الله رسول اراده وکړله چې طایف ته لاړ شي او دغه ځای خلکو له دعوت ورکړي، کېدای شي چې هغوی ایمان راوړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته راغی او دغه ځای مشرانو سره میلاو شو. هغوی ته اسلام طرف ته دعوت ورکړو او د اسلام خوبیانې ورته بیان کړې. لیکن د طایف والا دا خلک د مکې والو نه هم زیات سخت زړي ثابت شو. دوی د خبرې د منلو نه سخت انکار وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کلي نه وشړو، دومره نه بلکې خپل نوجوانان پسې ورپسې کړل او هغوی د الله په رسول باندې ګزارونه وکړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دفاع کوله او په ډېرو پریشانیو او تکلیفونو کې د طایف نه راواپس شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته راغی او زړه د غم نه ډک و. یو طرف ته د خپلو نږدې خپلوان په جدایي باندې هم خفه و، نو بل طرف ته د طایف والو د رویې هم په مشکلاتو او غمونو کې ډېر زیاتوالی پیدا کړی و. په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی اراده وکړله چې د خپل نبي دا ډېرې پریشانیانې په خوشحالۍ سره بدلې کړي. دی به اسمانونو ته بوځي او د خپل قدرت هغه غټې نښې درته وښایي. نو دا 11 کال د نبوت و. یوه شپه جبریل علیه السلام د الله په امر سره راغی او ځان سره یې براق راوستو. براق د برق نه دی برېښنا ته ویلی کېږي. لکه کله چې د اوړي په موسم کې باران کېږي په اسمان کې برېښنا وشي، دغې ته برق ویلی کېږي. او کېدای شي چې دې ته براق ځکه ویلی کېدو چې دا ډېر زیات سفر کولی شو په لږ وخت کې. بهرحال په یو حدیث کې د الله رسول پخپله فرمایلي دي چې دا براق په قد کې د اس نه چیت و او د خر نه دنګ و، یعنې د دغه درې دواړو په مابین کې و. نو حاصل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې براق باندې کېناستو او د مکې نه مسجد اقصی ته راغی، کوم چې په فلسطین کې موجود دی. دې ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او الله سبحانه وتعالی په دې مسجد اقصی کې ټول پیغمبران ناجم کړي وو. آدم علیه السلام نه واخله زموږ د آخري پیغمبر پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي د الله سبحانه وتعالی راغونډ کړي په دغه مسجد اقصی کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د 2 رکعته لمونځ وکړو او د هغې نه بعد بر اسمانونو طرف ته سفر شروع شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام او صحابت کې اولنی اسمان ته راغی او دلته ملاقات شو د آدم علیه السلام سره. آدم علیه السلام ابو البشر دی. په مخ د ځمکه باندې چې څومره انسانان دي دا ټول د ده اولاد دی. آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی په خپل لاس باندې جوړ کړی او ټولو ملایکو ده ته سجده کړې وه. دې وجې نه آدم علیه السلام په انسانانو کې اوچته مرتبه لري. نو دې ځای کې آدم علیه السلام سره سلام وشو او د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم اسمان ته راغی. په دویم اسمان کې ملاقات شو د عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام سره. عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام دواړه نږدې خپلوانو کې وو او دا دواړه په یو وخت کې پیغمبران رالېږلی شوي وو. لیکن یحیی علیه السلام د خپلې زمانې د ظالمانو خلکو د لاسه شهید شو او هر چې عیسی علیه السلام و نو الله سبحانه وتعالی د دې خلکو د شر محفوظ وساتو، بر اسمانونو ته یې اوچت کړو. هغه اوس هم جسماني طور باندې هلته محفوظ دی او د متواتر حدیثونه ثابته ده چې قیامت ته نږدې به دوباره عیسی علیه السلام راکوزېږي ځمکې ته او په ټوله ځمکه باندې به یو امن والا او اسلامي حکومت قایموي. په ځمکه باندې به حکومت کوي او د هغې نه بعد به وفات کېږي. الغرض دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم اسمان ته راغی او هلته ملاقات شو د یوسف علیه السلام سره. یوسف علیه السلام د بني اسرائیلو په اوچتو پیغمبرانو کې شمارلی کېږي او د هغه واقعه چې د څنګه مصر ته راغی او بیا ورته څنګه د هغې مشري میلاو شوه دا مشهوره واقعه ده او تاسو به هم اورېدلې وي. دې نه بعد څلورم اسمان کې ملاقات شو د ادریس علیه السلام سره. ادریس علیه السلام هم یو اوچت پیغمبر دی. ویلی کېږي چې دا د آدم علیه السلام او شیث علیه السلام نه بعد درېیم پیغمبر و په مخ د ځمکه باندې. ادریس علیه السلام ته اولنی ساینسدان هم ویلی کېږي. لکه بعضو روایتو کې راځي چې د قلم ایجاد کړی و او د اوقاتو لپاره اندازې معلومه کړې وه. د ادریس علیه السلام باره کې ډېر ناشنا واقعیت رانقل دي. لکه د ده باره کې یو کتاب لیکلی شوی دی او په دې کې ډېر ناشنا واقعیت رانقل شوي دي د ادریس علیه السلام باره کې. لیکن په دې کې چې کوم روایت راجمه دي نو هغه اکثر اسرائیلي دي. دې وجې نه علما هغې له ترجیح نه ورکوي. نو دې نه بعد الله رسول پنځم اسمان ته راغی او هلته ملاقات شو د هارون علیه السلام سره.
هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دواړه رونه دواړه په یو وخت کې یو قوم ته پیغمبران رالېږلي شوي وو او د موسی علیه السلام په دعا سره د نبوت میلاو شوی و. بل هارون علیه السلام یو بزرګ صبرناک او حلم والا سړی و او نن سبا چې په یهودیانو کې څومره علما دي په هغې کې اکثرو تعلق د هارون علیه السلام د نسب سره دی. د هارون علیه السلام نه بعد په شپږم اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې پیغمبر سره میلاو شو چې هغه په اوچتو پیغمبرانو کې شمارلی کېږي. د اولو العزم پیغمبر ویلی کېږي او د ده ډېره تذکره راغلې ده په قرآن کریم کې. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په اوچتو پیغمبرانو کې شمارلی کېږي. موسی علیه السلام ډېر جوشیله او غیرتي انسان و. د الله سبحانه وتعالی دپاره به غیرت کوو، د الله دپاره به غوسه کېدو. او زموږ په امت کې هم عمر بن الخطاب رضی الله عنه د سره په خوی کې مشابه و. موسی علیه السلام له الله سبحانه وتعالی ډېر رعب ورکړی و تر دې چې هغه بني اسرائیل کوم چې ډېر باغي خلک وو او د چا خبره به یې نه منله هغه به د موسی علیه السلام د یېرې د وجې نه د هغه خبره منله او د موسی علیه السلام د رعب د وجې نه د هغه تابعدار. موسی علیه السلام سره د ملاقات نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوم اسمان ته راغی او هلته ملاقات شو د ابراهیم خلیل الله سره. یو روایت کې راځي و ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې خپل امت ته زما سلام ووایه په هغوی ته دا ووایه چې د جنت ځمکه یو شڼ میدان دی په دې کې د ځان لپاره ونې نهلي کوي په دې میدان کې ونې په ذکر سره نهلیږي او هغه ذکر دا دی چې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. نو په دې ځای کې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو او د اوم اسمان نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سدرة المنتهى ته راغی. سدرة المنتهى د مخلوقاتو لپاره اخرنی حد دی او دې نه خو هېڅ قسم مخلوقات بر نه شي تللی تر دې چې ملایک هم بر نه شي ورختې. دې وجې نه جبریل علیه السلام په دغه ځای کې پاتې شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بره لاړو او د رب العالمین سره خبرې وشوې. په یو روایت کې راځي یو صحابي تپوس وکړ د الله د رسول نه چې ایا تا الله لیدلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما به څنګه لیدلی وی؟ هغه خو نور دی، هغه خو رڼا ده. نو داسې متعدد احادیث نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره خبرې کړي دي او د سترګو په لیدلو سره ملاقات نه دی شوی. دغه ملاقات هم د الله سره کېږي خو چې کله ته جنت ته لاړ شي الله دې موږ بوځي. په دې وخت کې الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له 50 منځونه ورکړل چې خپل امت ته ووایه چې په ورځ او شپه کې به 50 منځونه کوي دا په هغوی باندې فرض دي. نو دا منځونه سیوا وو دې وجې نه د موسی علیه السلام په خبرو سره دا منځونه مسلسل راکم شو تر دې چې 15 پاتې شو. نو دې نه هم د منځ هغه اهمیت معلومیږي ملګرو چې دا هغه حکم دی چې بر د اسمان نه فرشتې راوړی نه دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حکم تر اخیستو لپاره بر اسمانونو ته تللی دی. نو مونځ په اسلام کې وړوکې نه بلکې ډېره غټه خبره ده. نو په دې سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ناشنا عجایبات ولیدل او دې نه بعد دوباره ځمکې ته راغی. په دې شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته راواپس شو. کله چې سبا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مشرکینو ته دا وویل چې ما په بیګانې شپه کې سفر کړی بر اسمانونو ته او ډېر په لږ وخت کې زه دوباره واپس راغلی یم. مشرکینو دا خبره یو مذاق وګڼله او اعتراضونه یې شروع کړل. بعض به کې تپوسونه شروع کړل چې دا مسجد اقصی ته سفر کړی دی نو ته موږ ته ووایه چې د هغې څو دروازې دي او څو کړکۍ دي. په دغه وخت کې معجزانه طور باندې مسجد اقصی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کړی شو. د الله رسول هغې ته کتل او دوی ته د هغې ټول نښې بیان کړې لیکن د دې ټولو نشاناتو د لیدلو باوجود دې مشرکینو دا خبره ونه منله او د دې تصدیق یې ونه کړو. کله چې دا خبره په مسلمانانو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورسېده نو هغه دا وویل که واقعي چېرته دا خبره د الله رسول کړي دا 100% صحیح ده. نو د دې واقعې د تصدیق کولو د وجې نه بیا ابوبکر رضی الله عنه ته صدیق لقب ورکړی شو او نن سبا هم په مسلمانانو کې په دې لقب سره مشهور دی. لیکن ملګرو دا دومره اوږد سفر ډېر په لږ وخت کې څنګه شوی و او دا څنګه ممکن ده؟ دا خبره منل د مخکینو خلکو لپاره ډېر مشکل و عقلي طور باندې لیکن زموږ لپاره دومره مشکل نه دي. البرټ آینسټاین یو مشهور ساینسدان تېر شوی دی. هغه د ریلیټیوټي په نوم باندې یو تیوري پیش کړې ده. په هغې کې دا ویلي دي چې ټایم د ټولو انسانانو لپاره یو شان نه دی بلکې د دې د برتاو د هر انسان لپاره جدا جدا کېدلی شي. لکه مثال په طور یو انسان دی چې هغه په ځای باندې ولاړ دی او بل یو انسان دی چې هغه ډېر په تیز رفتار سره سفر کوي. نو دلته به دا وخت د دې دواړو لپاره یو شان نه وي. که بیا د سفر کوونکی سړی د رڼا په رفتار سره سفر شروع کړي په دې کائنات کې نو دلته به دا وخت په ځای باندې ودرېږي. مطلب دا دی چې دا سړی ډېر په لږ وخت کې ډېر څه لیدلی شي. خلاصه دا ده ملګرو چې وخت ټایم زمانه د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده. دا د الله سبحانه وتعالی یو مخلوق دی او الله سبحانه وتعالی ته دا چېرته مشکله نه ده چې دا وخت چېرته په ځای ودرئ د دې رفتار راکم کړي. د دې وخت په ډېره لږه حصه کې یو بنده پر اسمانونو ته بوځي د هغې سیر پرې وکړي او په ډېر لږ وخت کې دوباره واپس راولي. دا الله ته مشکله نه ده ځکه چې هغه سوپر پاور دی. د دې کائنات چې څومره د طاقت هغه چابیانې دي هغه ټول دغه الله په لاس کې دي. نو په دې کائنات کې یو څیز د خپل عادت خلاف چلول د الله سبحانه وتعالی د څه ګران نه دي. انسان په دې کائنات کې ډېر معمولي شی دی او دا ډېرې غټې خبرې دي. د وړوکي انسان د دې غټو خبرو ادراک نشي کولی.
که دې انسان له په دې ځمکه باندې د ډاینوسار په شان عمر ورکړی شي، څومره زمانه چې ډاینوسار ته ورکړی شوې وه، څومره وخت چې هغه په ځمکه کې ژوند تېر کړی و، که دومره ژوند انسانانو ته ورکړی شي، نو بیا هم دوی د دې ټول کائنات په رازونو باندې نشي پوهېدلی، د دې حقیقت ته نشي رسېدلی. د ده د ډېر محنتونو او کوششونو نه بعد به بیا هم ډېر څه داسې پاتې وي چې هغه به د ده په ادراک کې نه وي. د معراج دا واقعه بعضې خلکو لپاره عقلي طور باندې منل مشکل دي. دې وجې نه بعضې ساده مسلمانان داسې دي چې هغوی د دې واقعې نه انکار کوي. دا خلک ولې د دې نه انکار کوي؟ د هغوی سره څه دلایل دي او د دې څه وجوهات دي؟ که ستاسو خوښه وي انشاءالله په دې کې به بیا چېرته بحث وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.